غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د مهربانه خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا په هیله خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې د عثماني خلافت کتاب له 12مې برخې سره مو خدمت ته حاضر شوی یم. اورېدونکو د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: د عثمانیانو له لوري رواني برید. سلطان دویم محمد په احاطو یرغل کول تیز کړل. هر یرغل یې سخت کړ ترڅو په هغه پلان کې چې د دښمن د ځپلو لپاره یې جوړ کړی وو بریالی شي. عثماني پوځیانو احاطو ته د رسیو او پړو په واسطه د ختلو هڅې روانې وساتلې. هر برید به یې په میړانې، شجاعت او قربانۍ سره کاوه. د الله اکبر الله اکبر اسمان چاودونکو نارو د قسطنطین د پوځونو زړونه ولړزول او د عثمانیانو ترانې په دوی لکه د برېښنا راپرېوتې. سلطان محمد فاتح د غرونو سرونو ته توپونه وخېټول او په دې توپونو یې د بندر په لور د مرمیو باران جوړ کړ. یوه مرمۍ په سوداګریزه کښتۍ پرېوته چې هغه هم په اوبو کې ډوبه شوې وه. نورې کښتۍ د ویرې له امله له دې ځایه وتښتېدې او د غلطه احاطې ته یې پناه یوړه. هغه عثماني ځواکونه چې په وچه پراته وو د برېښنا په څېر یې په نصرانیانو پرله پسې بریدونه وکړل او ښه یې ولړزول. سلطان محمد فاتح به په شپه او ورځ له دمې پرته په وچو او بحري سیمو بریدونه وکړل او ورونه یې پرې وورول. له دې بریدونو یې موخه دا وه چې دښمن یې هم په وړاندې ځواب ووایي. د شپې او ورځې یوه برخه هم باید آرام نشي. په دې ډول به د دوی ارادې او زړونه کمزوري شي. په اعصابو به یې زور زیات شي چې بیا به یوه وړه خبره د دوی پر وړاندې لکه د غرونو ثابتېږي. دا یوه رواني جګړه وه او سلطان دې پلان ته عملي جامه ور واغوسته. کلابند شوی پوځ په پوره پام یو د بل مخونو ته کتل. د دوی په څېرو کې د ناهیلۍ نښې له ورایه ښکارېدې. خلکو به یو بل سره خبرې کولې چې له دې نه هېرېدونکې کیسې به د خلاصون په وخت کې څه کېږي. آیا زموږ روحونه به له دې عذاب څخه خلاصی ومومي؟ یو له بل سره به یې ویل که عثمانیان چیرته ښار ته په راننوتلو بریالي شي نو له هغوی سره به څه ډول رویه کوي. قسطنطین پاچا له ناچارۍ یو ځل بیا د شورا مجلس راوغوښته. یو نصراني سپه سالار دا رایه ورکړه چې په عثمانیانو دې درانه بریدونه وشي او بهرنۍ نړۍ ته دې د رسېدلو لاره جوړه شي. مجلس لا روان و. بېلابېلې رایې وړاندې کېدې چې په دې وخت کې یو پوځي په منډه کنفرانس ته راغی او د مجلس غړو ته یې وویل چې عثمانیانو د لیکونس په دره سخت بریدونه وکړل. قسطنطین کنفرانس پای ته ورساوه. خپل آس ته پورته شو. خپل ساتونکی پوځ یې له ځانه سره کړه او ډګر ته یې ور ودانګل. شپه شوه خو جګړه له هغسې روانه وه او په پای کې عثماني پوځ بیرته وګرځېد. سلطان محمد فاتح رحم الله ناڅاپي بریدونه یو په بل پسې کول او په هر برید کې به یې له نوي جګړیز تاکتیک، سختې کلابندۍ او د رواني جګړې له نوو لارو یې کار اخیسته. د ده هره جګړیز تاکتیک به له تیر تاکتیک څخه جلا و چې دښمن به ترې په بشپړ ډول ناخبره و. د کلابندۍ په لومړي پړاو کې عثمانیان ښار ته د ننوتو لپاره له نوو طریقو کار واخیسته. په ځمکه کې د تونلونو په کیندلو پیل وکړ او له بېلابېلو لارو یې ښار ته د ننوتلو هڅې وکړې. د ښار ساتونکو چې کله د ځمکې له بیخ څخه درانه غږونه واورېدل چې ورو ورو ښار ته نږدې کېده نو قسطنطین له خپلو پوځي مشرانو او مشاورینو سره په ډېرې تیزۍ هغه ځای ته ورسېد. له کومه ځایه چې درانه درانه غږونه اورېدل کېدل نو سمدستي پوه شول چې عثماني پوځونه د ځمکني تونلونو له لارې ښار ته د ننوتلو کوښښ کوي. د ښار دفاعي پوځ هم د تونلونو په ویستلو پیل وکړ ترڅو له مقابل لوري سره د همدې لارې جګړه وکړي. بیزنطیني پوځ په پټه تونلونه وایستل. مسلمانانو د دوی له دې کاره ناخبره وو. عثمانیان چې کله هغه تونلونو ته ورسېدل کوم چې د دوی په مقابل کې جوړ شوي وو نو داسې فکر یې وکړ چې دا به هغو پټو تونلونو او یا ځمکتالو ته تللې لارې وي چې ښار ته غځېدلي دي. ډیر خوشحال شول خو د خوښۍ دا شیبې دومره اوږدې نه وې. سمدستي رومي پوځونو په دوی له اوره جوړ شوي ورونه ور وغورځول چې له امله یې په سور رنګ کې له شته پوځیانو ډیر شهیدان شول. ځینې وسوځېدل او پاتې هغو ځایونو ته ور وګرځېدل له کومو ځایونو چې راغلي وو.
خو دې ناکامۍ د عثمانیانو حوصله ماته نه کړه. بیا یې د تونلونو د کیندلو پروګرام جوړ کړ. د اکړي قبو او زرین ښکر د غاړو ترمنځ غځېدلې سیمې د تونلونو لپاره وړې وې. اسلامي پوځونو په بېلابېلو ځایونو کې د تونلونو په کیندلو پیل وکړ او د کلابندۍ تر وروستیو ورځو یې دا کوښښونه جاري وو. د دې جرأت او مېړانې له امله د قسطنطنیې په اوسېدونکو کې ډېره ویره خپره شوه، تر دې چې هغه به کله روان شو او د خپلو پښو کشارې به یې واورېدې نو داسې به یې انګېرله چې دا د ځمکې د کیندلو او تراشلو آواز دی او عثمانیان به بیا د تونلونو په کیندلو بوخت دي. دوی ته به دا وهمونه هم کېدل چې ځمکه به وچوي، عثماني پوځونه به ترې راوځي، د ښار کوڅې به ترې ډکې شي. هغوی به کله ښي او کله کیڼ اړخ ته کتل، شاوخوا به یې اشارې کولې او ویل به یې هغه د ترکۍ را روان دی، وګورئ دا کس ترکي ښکاري. تر دې چې له خپلو سیورو به هم ویرېدل. د خپل سیوري په لیدو به یې داسې انګېرله چې ګنې ترکان ورپسې روان دي. افواهات عام وو، خلکو به یو بل ته دروغ خبرونه داسې اورول لکه دا چې د خپلو سترګو لیدلی حقیقت وي. په همدې ترتیب د قسطنطنیې په اوسېدونکو کې ډېره ویره خپره شوې وه او د ویرې له امله ورته رواني ستونزې پیدا شوې. دوی به نشه نه وه کړې، خو داسې به ښکارېدل لکه نشه یې چې کړي وي. یوې ډلې چې به له جرأته کار اخیست نو بلې ډلې به له ویرې اسمان ته کتل. یوې ډلې چې به فکر کاوه او د ځمکې پلټنه به یې کوله نو د ملګرو څېرو کې به یې د ناکامۍ نښې له ورایه ښکارېدې. د عثمانیانو کار څه اسانه نه و. د تونلونو په کیندلو کې یو شمېر سرتیري لکه ژوندي مړي، ځینې د ساه د بندېدو او د ځمکې په خېټه کې د سوځېدلو له امله په ابدي خوب ویده شول او د دې هڅو په جریان کې لوی شمېر د رومیانو بندیان شول چې سرونه ترې غوڅ شول او د عثمانیانو تمځای ته یې راوغورځول. د عثماني پوځونو ناڅاپي برید عثمانیانو ښار ته د ننوتلو لپاره یوه کړنلاره غوره کړه. هغه دا چې د لرګیو له تختو یې یوه غټه او لوړه حرکت کوونکې کلا جوړه کړه. د خوځنده کلا 3 پوړه لرل. دا مصنوعي کلا د ښار له احاطو لوړه وه. دې کلا ته یې له لمدې ټوټې جوړ لباس ور واغوستی و چې اور باندې تاثیر ونه کړي. په هر پوړ کې کسان کېنول، په وروستي پوړ کې غشی ویشتونکي کېنول او هر هغه تن د دوی نښانه و چې له احاطې څخه به یې سر پورته کاوه. عثمانیان چې کله له دې کلا سره مخ په وړاندې لاړل نو د ښار د دفاع کوونکو په زړونو ویره خپره شوه. مسلمانانو دا خوځنده کلا د رومانوس تر دروازې باب رومانوس احاطې ته نږدې راوسته. قسطنطین پاچا له خپلو سپاه سالارانو سره په خپل سر مخ په وړاندې راغی ترڅو د دې خوځنده کلا مخه ډاب کړي او له احاطې څخه شاته یې وغورځوي. په کلا کې د موجودو کسانو او له احاطې د بهر ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. ښه پسې توده شوه. هغه مسلمانان چې تر دې دمه په احاطو کې بندیان وو په احاطو راواوښتل او له بندیتوب څخه آزاد شول. قسطنطین په دې یقیني شو چې ماتې به خوري، خو کلابندو شوو په کلا ډېر بریدونه وکړل چې اغېزې یې په کلا کې راڅرګندې شوې. خوځندې کلا اور واخیست، وسوځېده او نږدې په بیزنطیني برجونو ور وغورځېده. په دې کلا کې چې کوم دفاع کوونکي سرتیري ووژل شول نو کنده یې ورپسې د کاڼو او خاورو ډکه کړه. عثمانیان ناهیلي نه شول، خپلې هڅې یې جاري وساتلې. فاتح چې دا پیښه په خپلو سترګو لیدلې وی ویل موږ به سبا داسې 4 نور خوځنده کلاوې جوړوو. کلابندي اوږده شوه، پسې ساخته شوه تر دې چې بیزنطینیانو ماتې وخوړه. د مې د میاشتې په 24مه نیټه د ښار سردارانو په شاهي ماڼۍ کې ناسته وکړه چې قسطنطین هم په دې ناسته کې و. په دې ناسته کې ټولو ګډونوالو د اسمان په غاړو د ناهیلۍ خپرې وریځې لیدلې. له همدې امله ځینو کسانو پاچا ته دا رایه ورکړه چې د ښار له نیولو دمخه دې دا ښار پرېږدي او ودیوځي. خو پاچا بیا دا رایه رد کړه او په ښار کې د اوسېدلو د ارادې اظهار یې وکړ. وی ویل تر مرګه به له خپل رعیت سره وي. ناسته پای ته ورسېده. پاچا له ماڼۍ د باندې راووت، د احاطو او کلاو مشاهده یې کوله. یو شمېر افواهات په ښار کې خپاره شول او د ښار د دفاع کوونکو حوصلې هم ورو ورو په ماتېدو وې. په دې افواهاتو کې تر ټولو مهمه په 14مه د جمادی الاول چې د مې د میاشتې له 25مې نیټې سره سمون خوري راڅرګنده شوه چې دوی د بی بی مریم بت راخیستی وو. په ښار کې ګرځېدل، دعا یې کوله او د مسلمانانو پر وړاندې د مرستې غوښتنه کوله. په ناڅاپي ډول دا بت د دوی له لاسونو وغورځېد او ټوټې ټوټې شو. د بت ماتېدل عیسویانو ته کومه کوچنۍ پیښه نه وه. په راتلونکي کې د کوم خطرناک امر په لوري اشاره وه. نو د ښار خلک له دې پیښې ډېر اغېزمن شول. په ځانګړي ډول د ښار دفاعي ځواکونه اندېښمن شول.
بیا په بله ورځ یعنې د یمې په 26مه نیټه یوه بله پیښه وشوه. تیز باران وشو، برېښنا وشوه او د آسماني اور یوه شغله راغله. ښکاره د آیا صوفیا په بام پرېوته. بیشپ د کرجي لوی پادري دا کار د ښار لپاره بدپال وګاڼه. هغه د پاچا دربار ته ورغی، ورته ویل چې الله تعالی د پاچا مرسته پرېښي او دا ښار به ډېر ژر د عثماني پوځ لاسونو ته پرېوځي. د بیشپ د دې خبرې په اورېدو پاچا ډېر اندېښمن شو او بېهوشه شو. عثماني توپونو پرله پسې د مرمیو باران جوړ کړ. احاطې او کلاګانې یې ویشتلې. احاطې ځای ځای درز شوې. عثماني لښکر له کلا چاپېره له خندق څخه پورې وتل او دا امکانات هم و چې مسلمانان به د برید په کولو سره ښار ته ننوځي. خو دا چې له کومې لارې به ننوځي هیڅوک نه پوهېدل. د محمد فاتح او قسطنطین ترمنځ وروستۍ خبرې. محمد فاتح بشپړ باوري و چې ښار به نیسي، خو د وینې تویېدو پلوی نه و. هڅه یې دا وه چې ښار له جګړې پرته ونیسي او ښار ته ننوځي. د پاچا په نوم یې لیک ولیکه او هغه یې وهڅاوه چې ښار له وینو تویولو پرته عثمانیانو ته وسپاري. هغه او ملګرو ته یې ډاډ ورکړ چې د او د ملګرو ته هیڅ ونه وایي او په هره خوا چې ځي له ستونزو پرته تللی شي. په دې ښار کې به هیڅ وینه توی نه شي، هیڅ چاته به تکلیف نه ورکول کیږي. دا اختیار به خلکو ته ورکړل شي چې په ښار کې استوګنه کوي او که ترې وځي. پاچا ته چې دا لیک ورسېد نو د شورا مجلس یې راوغوښته او معامله یې د خلکو پر وړاندې کېښوده. ځینو خلکو ښار عثمانیانو ته د سپارلو مشوره ورکړه او ځینو تر مرګه پورې په دفاع ټینګار کاوه. پاچا د جګړې پر اتفاق وکړ او محمد فاتح ته یې په ځواب کې ولیکل: زه د خدای شکر کوم چې سلطان سوله غواړي. زه سلطان ته په خوشحالۍ مالیه ورکوم او پاتې شوه قسطنطینیه. نو زه قسم خورم چې تر مرګه به ترې دفاع کوم. یا خو به د پلازمینې په ساتنه کې بریالی شم او یا به یې تر احاطو لاندې ښخ یم. سلطان محمد فاتح ته چې دا لیک ورسېد نو ویې ویل: ښه، ډېر ژر به د قسطنطینیه تخت زما ملکیت وي او یا به دا ښار زما مدفن وي. سلطان چې کله په دې باوري شو چې بیزنطینیان ښار نه ورسپاري نو د درنو بریدونو امر یې ورکړ او په ځانګړي ډول یې توپچي ځواکونو ته وویل چې خپل عملیات دې تیز کړي. مسلمانانو بریدونو ته زور ورکړ او توپونو زورور ګزارونه وکړل. په دې کې لوی شاهي توپ د ډېر استعمال له امله وچاودېد، خو چا چې له دې توپه څخه ګټه اخیسته توپشتونکی داسې پیژندل شوی او ماهر انګیر و چې سم د لاسه یې بیرته جوړ کړ. سلطان د اور غورځونکو توپونو د سړولو لپاره د تیلو د استعمالولو امر ورکړ چې ګټور ثابت شو او یو ځل بیا په ښار د مرمیو باران پیل شو. مسلمانو توپچیانو په داسې مهارت سره مرمۍ ورولې چې مرمۍ به له احاطو او کلاو تېرېدلې او د ښار په منځ کې به لګېدې. د سلطان محمد فاتح د شورا مجلس جوړول. سلطان محمد فاتح یوه شورا جوړه کړه چې پکې سلاکارانو، سپاسالارانو، پوځیانو، عالمانو او صوفیانو برخه اخیستې وه. سلطان له حاضر مجلس څخه غوښتنه وکړه چې ټول دې له شک پرته د خپلې رایې اظهار وکړي او مشورې دې راکړي چې په دې حالاتو کې موږ ته څه کول پکار دي. ځینو خلکو د کلابندۍ د ختمولو مشوره ورکړه. په دې خلکو کې د سلطان د وزیر خلیل پاشا نوم په سر کې و. پاشا وویل: موږ باید کلابندي ختمه کړو او که مسلمانان په ښار برید وکړي او ښار ونیول شي نو د وینې له تویولو دې ډاډه وکړي او عیسوي اروپا باید خفه نه شي. له دې پرته یې نورې خبرې هم وکړې. ویل کېږي چې خلیل پاشا پټ په پټه د بیزنطینیانو سره مل شوی و او د هغوی ژغورل یې غوښتل. په ناستو خلکو کې ځینو تر بري د برید د جاري ساتلو رایه وړاندې کړه او ویل چې موږ باید د اروپایي پوځونو د کم ښودلو لپاره هر ډول ممکنه هڅه وکړو. هغوی د دې خبرې لوري ته هم اشاره وکړه چې د فتح د لاسته راوړلو لپاره په زړونو کې جوش او ولوله پیدا کول پکار دي او د داسې خبرو کول نه دي پکار چې په هغو سره د جهادي جذبه ماته شي. دا رایه د یو میړني سپا سالار و چې تر شا یې د نورو خلکو ملاتړ درلود. د دې میړني سپا سالار نوم زرغنوش پاشا و چې د الباني له نسله و. په لومړیو کې نصراني و خو وروسته یې اسلام قبول کړی و. هغوی د سلطان پر وړاندې د اروپایي پوځونو د کمزورتیا اړخونه وښودل او دا رایه هم ورکړه چې سلطان باید کلابندي په هیڅ وجه ختمه نه کړي. د تاریخ کتابونو د زغنوش پاشا موقف په داسې ډول ذکر کړی دی. سلطان محمد فاتح چې کله له زغنوش پاشا څخه د هغه نظر وپوښت نو هغه داسې کېناسته لکه اوس چې د پورته کېدو لپاره چمتو وي او په ترکي ژبه کې په چیغو وویل: حاشا وکله، ای سلطانه، هیڅ چیرې هم نه. خلیل پاشا چې په کومه رایه نظر ورکړ زه به هغه قبول نه کړم. موږ دلته یوازې د دې لپاره راغلي وو چې د الله تعالی په لاره کې خپل سرونه وبایلو. د دې لپاره نه یو راغلي چې بیرته وګرځو. د دې غږ ټول ناس خلک اغېزمن کړل او تر څو شیبو ټول مجلس چوپ و.
زغنوش پاشا دا چوپتیا ماته کړه او د خپلو خبرو لړۍ ته دوام ورکړ. خلیل پاشا په خپلو خبرو ستا د غیرت هغه اور وژني چې ستا په بدن کې دی. هغه د شجاعت او میړانې د مرۍ غوڅول غواړي. د ده له لاسه به د ناکامۍ او ناهیلۍ پرته نور هېڅ هم ورنشي. د لوی سکندر لښکر چې کله له یونان څخه راپورته شو هندوستان ته ورسېد. د اسیا په لوی او پراخه سیمه یې قبضه وکړه. هغه لښکر زموږ له دې لښکر څخه لوی نه و. د سکندر لښکر چې په داسې پراخو سیمو قبضه کولی شي نو زموږ لښکر د تیږو په دې ډبرو ولې نشي بریالي کېدی. خلیل پاچا وایي چې لویدیځ حکومتونه به په موږ غالب شي او له موږ څخه به د قسطنطنیې بدل واخلي. دا لویدیځ هیوادونه څه دي؟ څه هغه لاتیني هیوادونه چې یو له بل سره خلاف دي، یو د بل په بې ارزښته ښودلو بوخت دي، که نه د مدیترانې سیند هیوادونه چې پرته له غلا او شوکو نور هېڅ هم نشي کولی. که دا خلک چیرته له بیزنطینیانو سره د مرستې وړ وو اوس به پخوا د جګړې ډګر ته راغلي وای او لښکرو به یې له موږ سره جګړې کړې وای. د دوی کښتیو به د سمندر د څپو په څیرلو زموږ له کښتیو سره ټکر کړی وای. فرض کړه که چیرته د قسطنطنیې له پرځېدو وروسته ټوله اروپا په موږ برید وکړي نو ولې موږ به ورته بې لاسه و پښو ولاړ یو؟ ولې زموږ لاسونه به تړل شوي وي؟ آیا له موږ سره داسې لښکر نشته چې زموږ د عزت او کرامت ساتنه وکړي؟ ای د سلطنت واکداره، تا له ما څخه زما نظر وغوښته. زه په څرګندو ټکو دا اعلان کوم، دا اړینه ده چې زموږ زړونه دې د تیږو په څیر وي. اړینه ده چې موږ له سستۍ او غفلته پرته جګړه روانه وساتو. دا کار موږ پیل کړی وو او په موږ لازمه ده چې سر ته یې ورسوو. موږ باید خپل بریدونه زورور او تیز کړو. موږ باید په دوی کې نوې کمزوري پیدا کړو او باید په نارینه توب سره په دوی برید وکړو. زه یوازې په همدې پوهیږم، له دې پرته بله کومه خبره نشم وړاندې کولی. د دې خبرو په اورېدو د محمد فاتح څېره وځلېده او زړه یې ډېر خوشحاله شو. د سپه سالار ترخان ته یې مخ کړ او له هغې د هغه رایه وغوښته. هغه سم د لاسه ځواب ورکړ. زغنوش پاشا چې کومې خبرې وکړې سمې دي. ای پاچا، زه د هغه رایه تاییدوم. سلطان له خپلو استادانو شیخ شمس الدین آقا او مولانا کوراني څخه د هغوی د رایې په اړه وپوښتل. ځکه سلطان په هغو بشپړ باور درلود نو هغوی هم د زغنوش پاشا رایه تایید کړه او ویې ویل جګړه روانه وساته. اړینه ده که الله تعالی وغوښتل نو نږدې ده چې موږ ته به بریا او کامراني په برخه شي. د دې خبرو په اورېدو د ناستو خلکو په رګونو کې د جوش او ولولو وینه په منډو شوه. سلطان محمد فاتح ډېر خوښ شو او د دواړو مشرانو د بریا او فتح د دعاو له امله ورته ډېر ډاډ په برخه شو. د زړه له تله یې دا جمله ووتله، زما په نیکونو او پلرونو کې کوم توان او قوت زما په څیر وو. د جګړې په روان ساتلو د علماو تایید هم وشو. پاشا هم ډیر خوشحاله شو ځکه دی د هغو د رایې ترجمان وو. هغوی ټول د جګړې روان ساتل غوښتل. ناسته د سلطان په دې لارښوونو پای ته ورسېده. شپه په ډېرې تیزۍ تېره شوه. سهار به انشاءالله په ښار دروند برید کوو او مناسبه موقع به لټوو. زموږ پوځ ته پکار ده چې د سباني برید لپاره چمتو اوسي. محمد فاتح پوځ ته د بري لارښوونې کوي او په خپله د دې برید څارنه کوي. د جمادی الاول په 18مه چې د مې 28مې سره سمون خوري سلطان خپل پوځ ته نصیحت وکړ چې د الله تعالی دربار ته عاجزي وکړي، زړونه له شیطاني وسوسو او خیالونو پاک کړئ، لمونځونه وکړئ، د هغې اطاعت او عاجزي وکړئ، د الله تعالی دربار ته منت وکړئ او هغه ته ځانونه نږدې کړئ چې الله تعالی بریا اسانه کړي. د سلطان دا خبرې په ټولو مسلمانانو کې خپرې شوې. له لارښوونو وروسته یې له احاطو لیدنه وکړه او د هغوی شته حالات یې وڅارل. د ښار د دفاعي پوځ په اړه چې دوی ته کوم اطلاعات ورسېدلي وو د هغو په اړه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړل. د مرمیو د ورولو ځایونه یې په نښه کړل. د خپل پوځ حالات یې ولیده. هغوی یې وهڅول او د دښمن پر وړاندې په جهاد کې د ټولو وسایلو د قربانولو تلقین یې ورکړ. د غلطي اوسیدونکو ته یې بیا پیغام ورواستاوه، څنګه چې تر اوسه بېطرفه پاتې شوي یاست راتلونکي لپاره هم هغسې بېطرفه پاتې شئ. له مسلمانانو سره په کړې هوکړه کې کلک پاتې شئ. د جګړې له امله مو چې څومره زیان شوی مسلمانان د هغې د پوره کولو ضمانت درکوي. په همدې ورځ د ماښام په وخت عثماني پوځ د خپل پړاو په ځای 4 لورو ته د خاشاکو لویو ډیریو ته ور واچاوه او د تکبیر غږونو هوا ولړزوله. ان رومیانو فکر وکړ چې د عثمانیانو په کام کې ور لګېدلی دی، خو سمدستي ورته دا خبره څرګنده شوه چې عثماني پوځ له بریا مخکې د خپلې بریا جشن لمانځي. د دې فتحې له جشن څخه د دوی په زړونو کې ویره پیدا شوه او اندېښنې له لومړیو لا ډېرې شوې. په بله ورځ یعنې د مې په 28مه نیټه عثماني لښکرو د جګړې لپاره چمتووالی وروستي پړاو ته رسولی و. توپونو په بیزنطینیانو مرمۍ ورولې.
سلطان په آس پورو په خپله یې د جګړې څارنه کوله او د خپل پوځ هرې ډلې ته یې لارښوونې کولې. د سلطان محمد فاتح همدا غږ پورته کېده: مسلمانانو، دا جګړه د الله تعالی د رضا لپاره کیږي. الله تعالی دې تاسې ته بریا په برخه کړي. خپل ځانونه د هغه په لار کې قرباني کړئ. جهاد د نړۍ کونج کونج ته ورسوئ. سلطان چې به کومه ډله تېرېده نو هغوی ته به یې د غیرت خبرې کولې او ویل به یې د قسطنطنیې په فتح سره به تاسې ته لوی عزت، تلپاتې عظمت او ښه ډېر ثواب درکړل شي، او دا کار به د هغو له ټولو سازشونو او دسیسو څخه خلاص شي چې بېلابېلو امیرانو او ظالمانو د انسانیت پر وړاندې ترسره کړي وي. کوم سرتیري چې د ټولو د مخه د قسطنطنیې په دیوالونو اسلامي بیرغ ورپاوه، هغه ته به یې پوره بدله ورکړل شي او په انعام کې به ورته پراخ جاګیر ورکړل شي. عالمان او شیخان به د لښکرو په منځ کې ګرځېدل او د الله تعالی په لاره کې د جهاد د غوره په اړه به یې د قرآن کریم آیتونه لوستل او سرتیرو ته به یې ویل چې د الله تعالی په لاره کې وژل کېدونکو ته څه بدل ورکول کیږي. د هغو شهیدانو یادونه به یې دوی ته کوله چې له دوی وړاندې د قسطنطنیې په نیولو ځانونه قرباني کړي. د ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه یادونه به یې دوی ته کوله او سرتیرو ته به یې ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په ځای کې کوز شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوربه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم د دې سیمې قصد کړی وو. دې ځای ته ښکته شوی وو. د ښار د نیولو په غرض تر سپین ګیرتوبه یې د الله تعالی د رضا لپاره په جهاد کې برخه اخیسته. نو د اسلامي پوځ په جوړښت کې تغییرات راغلل او زړونه یې د جذبو له طوفانونو ډک شول. سلطان فاتح چې کله خیمې ته راغی نو د لښکرو مشران یې راوغوښتل او لارښوونې ورته وکړې. بیا هغوی ته مخاطب شو او ورته یې وویل: قسطنطنیه چې کله زموږ لاسونو ته پرېوځي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به زموږ په حق کې بشپړ شي او زموږ په لاسونو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم لویه معجزه سرته ورسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم عزت او غوروالي وړاندوینه کړي هغه به زموږ په تقدیر کې وي. هر یو خپلو جګړه مارو بچو ته دا خبره ورسوي. دا لویه بریا چې نږدې ده دا به زموږ په برخه شي او په دې سره به د اسلام شان او شوکت لوړ شي. هر سرتیری باید د شریعت تعلیمات د ژوند اصل وګرځوي او داسې کوم څه دې نه کیږي چې له شریعت سره په ټکر کې شي. واورئ، د کلیسا سپکاوی مه کوئ، د عبادت د ځایونو پاکوالي ته ضرر مه رسوئ، چاته تکلیف مه ورکوئ، کمزوري ماشومان او ښځې چې په جګړه کې برخه نه وي اخیستي پرېږدئ. بلخوا په همدې وخت کې بیزنطیني پاچا هم د ښار خلک راټول کړي وو چې د خدای دربار ته وژاړي. ښځې، ماشومان او نارینه ټول باید دعاګانې وکړي. کلیسا ته یې خلک په نصراني طریقه د ژړا او فریاد لپاره راغوښتي وو. ویل به یې کېدای شي د دوی دعاوې قبول شي او ښار به له کلابندۍ وژغورل شي. د قسطنطنیې پاچا اوږده او فصیحه وینا وکړه چې همدا وینا یې وروستۍ هم وه. په خلکو یې تاکید وکړ او ویل که زه په جګړه کې مړ شوم نو تر مرګه به جګړه کوئ او د مسلمانانو پر وړاندې به د نصرانیت ساتنې لپاره له خپلو ځانونو تیر شئ. تاریخ لیکونکي لیکي چې د قسطنطنیې د پاچا دا وینا نااشنا وه. مجلس ته ناستو خلکو په چیغو چیغو وژړل. له خطابه وروسته پاچا له نورو نصرانیانو سره لیدنه وکړه او د آیا صوفیا په کلیسا کې وروستی عبادت وکړ. بیا خپل مجلس ته ولاړو او ټولو ته یې وروستی سلام وکړ. ټولو ته یې په وروستي ځل خپل لاس ورکړ. د هر یو څیرې ته یې په غور وکتل. د پاچا ښځو، ماشومانو او خادمانو ټولو ژړل او پاچا ته یې وروستی سلام کاوه. دا منظر هم د لیدنې وو. نصراني مورخینو دا منظر په ډیرو موثرو ټکو بیان کړی دی. هر چا چې په دا صحنه لیدله نو ویل به یې که د یو چا ترڅنګ تیږه وای او هغې تیږې دا منظر لیدلی وای نو له سترګو به یې خامخا اوښکې لکه باران ورېدلې. قسطنطین کورنۍ ته خدای پاماني وویله او د یو انځور په وړاندې یې سر ښکته کړ. دا انځور د عیسی علیه السلام خیالي انځور و چې په دیوال ځړول شوی و. قسطنطین د دې انځور په وړاندې پټه خوله دعا وکړه. بیا یې جامې په تن کړې او د نیمې شپې د خپل مخلص ملګري او باوري دوست مشهور تاریخ لیکونکي فرانتسیس په شتون کې له ماڼۍ څخه د باندې ووت. یو ځل بیا یې له ښار څخه د دفاع کوونکو نصرانیانو معلومات واخیسته. د عثماني پوځ نقل و حرکت یې ولید چې په وچه ولمده یې د برید تابع کړې وه. سلطان له خپلې خیمې د باندې ووت. د اسمان لور ته یې وکتل او ویل الله تعالی په موږ د رحم او کرم باران راورولی دی او په عین وخت کې د مهربانۍ دا باران را نازل کړ چې په دې سره ګرد او دوړې کینی او پوځ ته په نقل و حرکت کې اسانی راشي. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بیا چې به مو خدمت ته حاضرېږم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای په امان.